بسم الله الرحمن الرحیم. د مصر اهرامونه یا پیرامیډز خو به تاسو پیژنئ چې په سوونو متره جګوالی لري او د تیږو خښتې یا بلاکونه چې په ټنونو وزن لري پکې استعمال شوي دي. د مصر اهرامونه د دنیا د 7 عجایباتو نه دي. ټوله دنیا حیرانه وه چې دا دومره غټې تیږې دومره جګې او لوړې څنګه وړل شوي دي، ځکه چې هره تیږه ټنونه وزن لري او بیا دومره زیاتې تیږې چې یوازې په پیرامیډز آف ګیزا یا د ګیزا په اهرام کې 23,00,000 تیږې استعمال شوي دي او ارتفاع یا جګوالی یې 480 فوټه او د یو سایډ اوږدوالی یې 256 فوټه دی او په هغې زمانه کې یا 15,000 کلونه مخکې خو دا اوسنۍ ټکنالوژي هم نه وه، نو بیا دا په سلګونو ټنونه تیږې څنګه دومره جګې وړل شوي دي. په دې باره کې ډیر نظریات او تیوریز موجود دي. مثلا ځینې وایي چې دا اهرامونه د ایلین یا آسماني مخلوق او یا د پیریانو په واسطه جوړ شوي دي او ځینې وایي چې 100,000 کسانو او څوک وایي چې 10,000 کسانو په 20 یا 30 کلونه کار کړی دی او دا تیږې د انسانانو په واسطه هلته وړل شوي دي چیرته چې ایښي دي، چې دا ټول هسې غیر علمي افسانې او قصې دي چې کوم ساینټیفیک بنیاد او سپورټ نه لري. خو بالاخره په دې وروستیو وختو کې ساینسي تحقیقاتو او ریسرچ معلومه او ثبوت کړه چې دا تیږې نیچرل یا طبیعي تیږې نه دي، بلکې په سانچو او قالبو کې جوړې شوي دي. قالبونه د لرګیو نه جوړ شوي دي، خټه پکې اچول کیږي او بلاکونه یا خښتې جوړوي. موډ یا کسټ ورته هم وایي، یعنی دا تیږې هلته وړل شوي نه دي بلکې په قالبونو او سانچو کې چیرته چې دي هغلته جوړې شوي دي. ساینسي تحقیقاتو او تجربو معلومه کړه چې د مصر د فرعونیانو په وخت کې فرعون پادشاه ته وایي، نو د مصر د فرعونیانو په وخت کې دا تخنیک موجودو چې د چونې یا لایم اوبو او خټې ته به په یو خاص تخنیک سره په قالبونو او سانچو کې حرارت ورکولو، یعنی اور به ورباندې بلولو او د نوموړو خټو نه به تیږې جوړېدلې او څومره به چې وخت تېرېدلو د دې تیږو مقاومت به زیاتېدلو. ساینسدانانو چیرته چې اهرامونه دي د هغې ځای خټه او چونه یا لایم سره یو ځای کړل او تجربې پرې وکړې او ثبوت یې کړه چې دا تیږې په قالبونو کې چیرته چې دي هلته جوړې شوي دي. نو ځکه خو ټولې تیږې یو سایز دي او داسې جوختې یوه د بلې په څنګ کې لګېدلې دي چې یو ویښته هم
په منځ کې نه ځایږي او نه یو ویښته د منځ نه تیریدلی شي او په داسې مستقیم خط لګېدلی دي چې ډیر معمولي کوږوالی هم پکې نشته. نو د دې نه په واضح ډول معلومه شوه چې د فرعونیانو په زمانه کې دا تخنیک موجود وو چې کله به دنګې او جګې ودانۍ یا عمارتونه جوړول په یو خاص تخنیک سره به د چونې، اوبه او خټې سره یو ځای کولی او په قالبونو یا سانچو کې به یې په دې لمدو خټو اور بلولو او په دې ترتیب به یې جګ جګ عمارتونه او بلډینګونه جوړول. دغه ریسرچ او تحقیقات مسلمانانو نه دي کړي بلکې کفارو کړي دي. یعنی دا ریسرچ او تحقیق چې چا کړی دی هغوی نه د قرآن نه خبرو او نه ورته دا معلومه وه چې قرآن کریم کې په دې باره کې څه قسم معلومات موجود دی. تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې په خپله وګورئ. اوس په دې باره کې د قرآن کریم معلومات ته ښه په غور سره متوجه شئ. د القصص د سورت په 38 نمبر آیات کې فرمایي: وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ او فرعون وویلی: یا ایها الملأ، ای د دربار خلکو، ما علمت لکم من اله غیری، زه خو ستاسو د پاره پرته د خپل ځان نه بل کم خدای نه پیژنم. فاوقد لی، نو اور بلکه زما د پاره، یا هامانو، ای هامانا، علی التوینی، په خټه باندې، فجعل لی او جوړه که زما د پاره، صرحن یوه دنګه او لوړه ودانۍ یا ماڼۍ، لعلی اطلع الی اله موسی، ښایي چې په هغې باندې په ختلو سره زه د موسی خدای وکتلی شم یا ولیدلی شم. وانی لأظنه من الکاذبین، او زه ګمان کوم چې هغه یعنی موسی علیه السلام دروغجن دی. نعوذ بالله. یعنی فرعون په دربار کې دا خبره وکړه، خلک ناستو چې په هغې کې هامان هم ناستو، نو هغه دې خلکو ته وویلې چې موسی علیه السلام د خدای وایي چې بل خدای شته دی، خو زه ستاسو د پاره بل خدای نه پیژنم، زه صرف ځان پیژنم چې زه ستاسو خدای یم. نو بیا یې هامان ته وویلې چې ای هامانه، فاوقد لی، اور بلکه زما د پاره، یا هامانو، ای هامانا، علی التوینی، په خټه باندې، فجعل لی، یعنی کله چې په خټه باندې اور بلکې، نو بیا زما د پاره جوړه که صرحن یوه دنګه او لوړه ماڼۍ. د دې آیات شریف نه په واضح ډول معلومیږي چې فرعونیانو به د لوړو ودانیو او عمارتونو د جوړولو د پاره په خټه اور بلولو او په دې ډول باندې به لوړ او جګ عمارتونه جوړول. دا چې دا خټه څنګه او د څه شي نه جوړېدله او څنګه پکې دومره زیات مقاومت پیدا کېدلو چې 140 متره جګ او لوړ عمارتونه او بلډینګونه به ترې جوړېدل.
دا راز ساينس وس کشف یا ډیسکور کړو. په دې تیږو باندې د تجربو او تحقیقاتو نه معلومه شوه چې د کومو خټو نه چې دا تیږې جوړې شوي دي په هغې کې د چونې یا لایم اوبه ګډې یا مکس شوي دي او په قالبونو یا سانچو کې پرې اور بل شوی دی. فکر وکئ هغه خبره چې ساينس وس کوي قرآن کریم 1400 کلونه مخکې کړې ده. دا د دې ثبوت دی چې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بشکه د الله تعالی رسول دی. د ورونو نه هیله کوم چې دا ویډیو د ثواب په نیت نورو ته هم ولیږي، ځکه چې د دې حقیقت نه چې د مصر د اهرامونو یا پیرامیډز د جوړېدلو تخنیک په قرآن کریم کې شته دی، ډیر کم خلک ترې خبر دي. او که په کم ځای باندې پوه شوي نه یاستئ او یا په کوم ځای کې درته شک وي نو په کامنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله چې جواب به درکړم. وما علینا الا البلاغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.